السلام علیکم. د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر تر راغلاست. ملي دفاع وزارت وايي تېرې شپه د پاکستاني رژیم و پوستې او ګڼې وسلې نیول شوي دي. د ملي دفاع وزارت تازه خبر ورکړی چې بېګا شپې د ردالظلم عملیاتو په ترڅ کې د کندهار د 205 البدر قل اردو اړوند ځواکونو د پاکستان پوځي رژیم و پوستې نیولې دي. یاد وزارت وايي د عملیات د شپږمې سرحدي اوبیدل یوه له لوري ترسره شوي چې پکښې لسګونه پاکستاني عسکر وژل شوي او ټپیان دي. وزارت زیاتوي په عملیاتو کې 7 میله سپکې او درنې وسلې، 8 دوربینونه، 2 مخابرې او زیات شمېر مهمات د دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د امر بالمعروف وزارت محتسبین بازارونه څاري او د احتکار مخنیوی کوي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان مولوي سیف الاسلام خیبر وایي چې د دوی محتسبین سوداګریز مارکیټونه او واټي څاري او نرخونه د کنټرول ترڅنګ د احتکار نرخونو لوړونې، تاریخ تېره توکو او نورو ناوړه کړنو مخنیوی کوي. کندوز کې د 45 میلیارډ افغانیو په ارزښت ستر سوداګریز او استوګنیز ښارګوټي جوړیږي. په کندوز کې به ډېر ژر د 45 میلیارډ افغانیو په ارزښت د یوې سترې پراختیایي پروژې چارې پیل سي. د سپینزر اماراتي شرکت مسؤلینو له امید راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د یاد شرکت اړوند په 150 جریبه ځمکه کې به یو ستر استوګنیز او سوداګریز ښارګوټی جوړ سي. او ایران 4 ورځو کې د امریکا د 2 میلیارډ ډالرو تجهیزات له منځه وړي. امریکا د شنبې ورځې راهیسې چې 4 ورځې کېږي د ایران پر وړاندې بریدونو کې نږدې 2 میلیارډ ډالره پوځي تجهیزات له لاسه ورکړي دي. د انادولو خبري اجانس موندنې ښیي چې قطر کې د العادیت په هوایي اډه کې د امریکا د 101 میلیارډ ډالرو ارزښت لرونکی رادار د ایران په توغندیز برید کې له منځه وړل شوی دی. همداراز په کویټ کې د امریکا 3 F-15E جنګي الوتکې له منځه تللي دي او په بحرین کې د 5 سمندري ځواک پر مرکز هم برید شوی دی. دا و 2 دقیقې خبر، تر بیا ښې چارې.